بغیر د اذن د مولانا نکاح وکړي هغه ته ځاني ویلی ده هلته به نوره خبر بیا هلته پکې کوو دغه په اختیار د چا کې د دیولي کې دي نورې ښځې په خپله نکاح کړی شي دلته عنوان راغی چې یتیمه جنکۍ په نکاح مجبوره کول څرنګه دي یتیمه خو د شریعت په اصطلاح نابالغ جنکۍ چې پلار یې مړ وي هغه ته ویل کېږي او چې بالغ وي که هلک وي که جنکۍ وي هغه ته یتیم نه ویل کېږي او حدیث مبارک ته چې وګورو په حدیث مبارک کې بیا پیغمبر علیه السلام الیتیمة تستأمر فی نفسها د دې نه به مشوره کېږي د دې په حق کې فإن سمتت فهو اذنها که چپ شو دغه اجازه ده نو د کنکۍ جنکۍ سره خو مشوره نشته نو ویې چې دلته د یتیم نه مراد بالغه ده خو یتیم عنوان چې ورکو په اعتبار د مکان سره د عنوان ولې غوره کو د ترفق او د شفقت لپاره د چې تا ته ورېره ورور دې مړ شو ورېره در پاتې شوه اوس اگر که بالغه ده خو ته دغه مړ پلار احترام وکړه چې پلار یې مړ ده دا سرفرست نه لري نو دغه ته یتیمه په دغه عنوان ویل کېږي شفقت وکړه د دې مصلحت لحاظ وساته نو چې بالغه وي د هغې سره مشوره ده چې کنکۍ وي نابالغه وي هلته خو مشوره شته نه ځکه دا اهل رایه نه ده اوس دا چې کنکۍ وي بالغه نه وي دا خو چې تاویل موږ وکړو چې مشوره ورسره کېږي نو خو بالغه به وي که بالغه نه وه کنکۍ وه او دا یتیمه پلار یې نشته بل چا په نکاح ورکړه کله چې دا بالغه شي خیار بلوغ شته د دې دپاره که نه نو دا نور ائمه وي خیارونه په بیعو کې وي په نکاحو کې نه وي تر څو چې بالغه نه وي دوی وی نکاح یې صحیح نه ده نو اوله نه نکاح نه ده صحیح او چې بالغه شي نو خو دا یې نکاح صحیح خیار معیار نشته موږ خیار لکه د عتاقت منو خیار د بلوغ منو جنکۍ چې پلار او نیکه نه بغیر بل څوک ورکړي د یغو ولایت اجباري د بل څوک بیا دا د دې لپاره هم خیار نشته او پسخه کوی هم څوک نشي کله ورور کله تره کله ماما دا جنکۍ ورکړي د جنکۍ مصالح په فکر کې نه وي خپل مصالح په فکر کې وي هلته دغه جنکۍ چې څنګه اول حیض ورغی بالغه شوه په هغه ساعت لکه هغه د شفعې په صورت کې زنډۍ به یې نه دستي به که خوښه یې نه وه دستي به انکار کې چې دا مې رضا نه کړه مخکې خو کنکۍ و خپل عقل یې نه و اوس چې د تجربې سره هلته مېړه سره وخت تېر کړو په کور کې دیني مصالح یا دنیوي مصالح نه ویني چې څنګه بالغه شوه بیا دا خیار د بلوغ لري چې دستي قاضي تعریضه وکړي د شریعت په لحاظ باندې بیا ځان دا خلاصوی شي خو د پلار او د نیکه نه بغیر چې بل چا ورکړي کنکۍ جنکۍ چې پلار ورکړي یا یې پلار مړ وي نیکۍ ورکړي دا نیکه ته هم پلار ویلی کېږي هغه کې بیا د دې دپاره خیار نشته یو قول دا ده چې نکلنه جنکۍ دا په حکم د بالغه کې ده حضرت المؤمنین واده کړه په نکلنۍ باندې او دا وی چې جنکۍ چې نکلنه شوه نو دا ښځه ده ذاتي ښځه دا معنی بالغه ده خو دا هم حکم کلي نه ده د جنکیو ابتدایي بلوغ ممکن ده په نکلنۍ لازمي نه ممکن ده په نکلنۍ د هلک ابتدایي بلوغ ممکن ده په 12 کلنۍ ډېر الجونه داسې وي چې د وجود نه ښې وي صحتمنې وي ساتنه یې ښه وي هغه د نورو په نسبت باندې زر لویېږي هلک دغسې ده چې ښه ساتل کېږي زر لویېږي
خو ډېرې داسې وي چې بې سرپرسته وي چې یتیم یتیمه غریبه بې سرپرسته دي وي په نه کله نه په 15 کې هم کله هغه یتیم په مځکه باندې معلومي کی شفقت نه وي ورسره دلسوزي نه وي په دی باندې نو حکم داسې نه ده چې نه کله نه دا په حکم دی بالغه کې ده که مبالغه شوه بلوغ امکان شته په نکلنۍ کې حیض راتلی شي په نکلنۍ کې حمل راتلی شي قابل د جماع د جماع ورسره کېدی شي نو لہذا دا لکه مراهقه که بالغه وه نو خود مختاره ده څوک په زور باندې نشي ورکولی که بالغه نه و په نکلنۍ کې هم کنکۍ ورته ویلی کېږي دا چې کله ښځه ورکول کېږي د ولی په واسطه او اولیاء ډېر ولري دا د اولیاء و ولایت على سبیل الاشتراک ده که على سبیل الاستبداد ده دغه ځای کې یو مهم ځای ده بعضې خلک وایي چې دا ولایت مشترک ده ټول وروڼه به په اتفاق باندې مثلا یو خور ورکوي یو یې نشي ورکولی او د دغه ځای نه ثابتېږي چې نه دا ولایت بل استبداد ده هر یوه چې ورکړه صحیح د نکاح اوس نو چې د هر یوه صحیح کېږي بغیر د مشورې نه بغیر د بل نه اوس که یو ورور نه چا وغوښته یوه چا سره دوستي وکړه د بل ورور نه بل چا وغوښته هغه د بل چا سره دوستي وکړه او د هر یوه ولایت مستقل ده دا دوه ښځه خو مشترکه کېدی نشي د دوه سړیو په مابین کې نو څه به کېږي نو که تقدیم و تاخیر و هغه اول نکاح صحیح ده دومه نه ده صحیح ځکه دا خو منکوحه شوه د منکوحې نکاح خو د بل چا سره نه ده صحیح والمحصنات خبره موږ تاسې کړې ده او که دواړو وروڼو په یوه ټیم باندې د دوه ځای کې ورکړې وه د جمعې شپه ده هلته یغه عقد کړی هلته بل هلته عقد کړی تقدیم و تاخیر نشته پکې بیا دواړه عقدونه فسخه دي خو یو سودا ده ما دای وکیل کو چې دا زه کتاب خرڅومه خو که چیرې ګاک درته پیدا شو نو په دومره روپۍ خرڅ کړه هلته وکیل ته ګاک پیدا شو هلته موکل ته ما ته په خپله سړی راغی ما کتاب خرڅ کو په ده کتاب خرڅ کو په ده اوس په څه کېږي که تقدیم و تاخیر معلوم و دلته هم دا مسله ده چې هغه اوله سودا صحیح ده دومه نه ده صحیح که تقدیم و تاخیر نه معلوم دواړه په یوه ټیم باندې وه دواړه سوداوي صحیح دي ځکه مبیعه شرکت قبلی نکاح کې شرکت نشي راتلی دواړه عقد صحیح دي غایت ما فی الباب دغه مشتریینو ته هر یوه ته اختیار ده د قبولي د عقد او د فسخ کوله د عقد ځکه هر یو چې دا شی اخلي د ځان دپاره اخلي په شرکت خو نه اخلي اوس چې په شرکت نه خبر شو چې بل را شریک شو تراضي چې نه وي عقد کې لزوم شته په عقد کې د بیع شرکت ممکن ده وکیل په یو چا خرڅ کو وکیل په بل چا خرڅ کو او ټیم نو معلوم نه دواړه عقد صحیح دي خو چې مشتریان خبر شو چې دا خو په بل چا هم خرڅ کړی ده نو نیم به دی وي نیم به دی بلې زه خو شریک شی نه اخلم بیرته فسخه کوی شي اما په نکاح کې شرکت کېدی نشي نو ځکه هلته چې دواړو ټیم معلوم نه دواړه عقد فسخه دي غلام به
بغیر د اجازې د مولانا جګ شو خپله په خپله رابطه باندې د چا د میندې سره مثلا یا د حورې سره اجازه هغه نکاح وکړه، دا نکاح صحیح ده که نه؟ امام احمد، اسحاق ابن راوی او نور علما وی چې دا نکاح رأسا صحیح نه ده. ولی حضرت پیغمبر علیه السلام دا دو روایت کې راغله کوم غلام چې بغیر د اذن د مولانا نکاح وکړي دی په واقع کې ناکح نه ده، زانی ده، فهو عاهر، دی زانی ده. موږ په نسبت باندې نکاح صحیح ده، خو موقوفه ده په اجازه د مولا باندې. صحیح ده که هغه اجازه وکړه دواري عقد ته ذات حاجت نشته، موقوفه ده په اذن د مولا باندې. صحیح ده وایي ځکه غلام که غلام ده هم د انسانیت په حیثیت باندې دی د خپل ځان مالک ده، یو انسان ده، بشري حقوقو کې دی مستقل ده. خو لیکن چون کې مهر دی خپل مال نه لري، څوک به پرې کوي؟ مولا. نو بیرته اذن موقوف شو. دیغه که یغه خواکه و نو نکاح صحیح ده، نو مهر به ورکړي. که دیغه خواکه نه وه مهر دې کومه نه کوي، نکاح خو به مهر صحیح کېږي نه. نو اصل ایجاب قبول کې تاوان نشته، تاوان دیغه خارجي امور دی وجه نه ده چې دی مال نه لري او نکاح به مال صحیح کېږي نه، مال به مولا ورکوي، نو د مولا رضایت کې شرط ده. لهذا که غلام په خپل سر باندې نکاح د چا سره وکړه او مولا یې به اجازه وکړه، موقوفه ده په اجازه، نکاح نافظه ده. او که اجازه یې ونه کړه بیرته فسخه ده. د مهر په باب کې د مهر اعلی حد نه ده معلوم، ولو آتیتم احداهن قنطارا. دلته چې بحث ده په کم انداز کې ده، د مهر کم حد څومره ده. یو ښځې په یو جوړ چپلکو باندې نکاح وکړه، حضرت پیغمبر علیه السلام ورته ویلې ته د خپل ځان او د مال په باب په دا یوه چپلکو راضي شوې؟ دی ویلې او نبي علیه السلام اجازه ورته وکړه چې نکاح صحیح ده. یو وروسته بل روایت چې موږ او تاسو بخاري شریف کې مو ویلې، ښځه راغله حضرت پیغمبر علیه السلام ته ویي ما خپل ځان هبه کړی ده تا ته. دلته یو عجب قید اوس ذکر کړی، تزوجان و تزویجن. که د تزویج توهیل نه وای بیا خو نبی علیه السلام په خپل سر نشوی ورکولی، که ته مې کې که بل ته مې ورکوې. حضرت پیغمبر علیه السلام ورته وکته خو اراده یې د نکاح ورته ونه شوه.
څه وخت بعد یو غرلنګ ملنګ صحابي جګ شو چې یو څادر یې و لنګ او څادر یې ملانه درلود چې که تا ضرورت نه ماته په نکاح راکړه. حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ویلې څه شی لرې؟ نه دا ازار لرم، نیمه یې د دې نیمه یې د ما. نو په یو دې ازار کې خو ګډ نشي سره ګرځېدی چې نیمه یې کوې دې ته یې ورکوې ته به لوڅې که ته یې اغوندې دا به لوڅوي. ورشه یو څه شی پیدا کړه. وګرځېدو کور کې هېڅ شی نشته. اخر ورته ویل یوه ګوتې د اوسپنې چې ویم پیدا یې که صحیح ده، هغه یې هم نه کړه پیدا. بیا نبي علیه السلام ورته ویل قرآن عظیم شان دې څه زده ده؟ او پلانکی 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 صورت مې زده دي. بس ما درکړه د هغه قرآن د څو سورو په برکت باندې. دلته اوس څو خبرې دي. اول د نورو ائمه رایه دا ده چې د مهر اقل مقام نه د معلوم امام شافعي صاحب یې. ولې؟ یو جوړ چپلکو باندې هم نکاح وشوه. په هغه وخت کې به د چپلکو نو قیمت څومره و؟ یوه ګوتې د اوسپنې چې یم صحیح ده رایه وړه، د اوسپنې ګوتې به په هغه وخت کې څومره قیمت و؟ څوک یې ربع دینار چې 3 روپۍ انداز وي دا مهر ده. ایموک مسلک مخکې مو د سرقې په باب کې ویلي وو چې لا مهر اقل من 10 دراهم. حدیث ده د 10 درهمو نه کم مهر نشته. اوس نو چې د 10 نه کم نشته دغه حدیثونه به بیا موږ څه جواب کوو؟ دلته خو یو جوړ چپلکې راغلی، یوه ګوتې د اوسپنې راغله. د دغه نه جواب دا ده یو مهر معجل وي یو مهر مؤجل. د اول کوزده چې کېږي 2 روپۍ خلک داله ته ورکوي. دلته یو جوړ چپلکې هغه یوې ته ورکړې، دا بل نه یې وغوښته چې یو ګوتې راوړم چې دعا کوو چې دومره یو څه شی خو وي. داسې نه چې ټول مهر دغه و، دا هغه مهر معجل و. خو مهر معجل خو کم وي، کله بیخي په اول وخت کې مهر وي نه، خو مهر خو وي فی نفسه. دومه خبر دغه صحابي مبارک ته حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویل قرآن عظیم شان څه سورتونه دې زده دي که نه؟ او بس د هغه په برکت مې درکړه. موږ به داسې معنا کوو چې د هغه په برکت مې درکړه. دا نور ائمه وي په دغه قرآن په تعلیم مې درکړه، ښځې ته قرآن ورزده که بس هغه یې مهر شو. نو آیا نکاح کول په تعلیم د قرآن جایز ده که نه؟ اوس ښځه ده سړي سره نکاح کول غواړي، طالب و ملا یې خوښ شوه چې قرآن شریف مې نه ده زده، نور مهر نه ده نه غواړم، دا قرآن شریف را باندې زده که. په دغه عنوان باندې نکاح صحیح کېږي که نه؟ دا نور ائمه وی چې او خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابي ته د یو څو سورتو په برکت زده کړه، خو غایت ما فی الباب دی به وفا کوي په هغه شرط قرآن شریف به په ښځه زده کوي. موږ ویایو چې نه، خدای پاک اوحل لکم ما وراء ذلکم کې ان تبتغوا باموالکم ویلی دی چې په روپیو به کې. تعلیم د قرآن دا خو روپۍ نه دي. نکاح دپاره روپۍ شرط دي، دا خو روپۍ نه دي. او بل دا ده چې تعلیم د قرآن د چا په وس کې کله پوره ده؟ په شاګرد پورې خلک خواري وکي قرآن په زده کوي، په یادې کي، دا خو د ده په اختیار کې نشته. نو دغه حدیث مبارک نه جواب موږ څه کوو؟ موږ دا ویو چې دلته د طالب لحاظ د طالبي وکړه مهر معجل ورپرېښی. مهر معجل خیر ده چې ته د مهر معجل نه لرې، حافظ د قرآن یې په څوکه څوکه به دې ته خپل مهر ورکوې، خو مهر به وي، بې مهره خو نه ده. ضمناً بله خبر چې ولو خاتما من حدیدین راغله، د اوسپنې د ګوتې استعمال څرنګه ده؟ امام شافعي صاحب دغه وایي چې جایز ده. هغه د پیغمبر علیه السلام تر وغوښته ولو خاتما من حدیدین. موږ مسلک دا ده چې د اوسپنې ګوته استعمالول دا ناروا ده، ځکه نبی علیه السلام د صحابي په لاس د اوسپنې ګوته ول ده، ورته ویلې دا څه د جهنمیانو بوی درنه راځي. د مسو چې جوړه وه ویلې دا څه د بوتانو بوی درنه راځي. بیا هغه ورته ویلې ښه نو د څه شي جوړه کړم؟ وایي د سپینو زرو جوړه کړه، خو هغه هم چې مثقال انداز پوره نه وي. د اوسپنې ګوته ممنوع. دلته چې نبی علیه السلام بیا ولې ورته ویلې؟ جواب دا ده اوسپنه ګوته د استعمال نه منع ده، خو مال خو ده. ډېر شیان داسې دي چې استعمال یې د نر دپاره منع وي، خو مال وي. سره زر نر استعمالوی شي او اعلی مال ده که نه ده؟ ورېښمین جامه نر استعمالوی شي، اعلی مال ده که نه ده؟ مال خو ده. اوسپنه مال ده که نه ده؟ دا موږ د سړیو باندې په څومره
لکونو روپۍ لاړې. نو دا مال ده خو استعمالول چې دا ناجایز دی. نو د مهر اقله حد د موږ په مسلک باندې 10 درهمه دي او زیات کې نه. خو حضرت ودرېږه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مهم ځای ده. خپل وخت کې چې طبعي خبره دا ده چې دنیا ترقي کوي، روپۍ لږ ډېرېږي، خلک ذاتي پورته کېږي. مخکې په یو جوړ چپلکو په ودو ښځو کفایت کوو، خو د سړیو سره هم څه نه لیده. چې فتوحات راغله، غنیمتونه پیدا شوه، روپۍ پیدا شوې، مهر خو د ښځې حق ده. ښځو د کثرت مطالبه شروع کړه، د مهرو جګېدن ورځ په ورځ شروع شو. دا چې ورځ په ورځ مهرونه جګېده، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ویلې دا د ښځو مهرونه مه جګوئ. دا څه کرامت او عزت نه ده چې هغه ښځه ډېره عزتمنه ده چې په ډېرو روپۍ واده شوه. که د جګوالي د روپیو د وجې نه ښځه کې عزت پیدا کېدی، نو د نبي علیه السلام تر بیبیانو او د نبي علیه السلام تر لورانو رضوان الله تعالی عنهن اجمعین خو فوق مقام دی بله ښځه نشته. خو هغه به په جګ مهر یا به نبي علیه السلام خپل ودونه په جګ مهر کړي وو، یا به ده په جګ مهر خپلې لورانې ورکړې وي. او حضرت عمر صاحب وایي چې زه چې علم لرم تر 12 اوقیې نه په جګ باندې نه کړی نه یې ورکړې. خو په دلته عبارت کې اختصار راغلی ده، نیف ټکی هم شته ورسره. 12 نیمې اوقیې، اوقیه 40 درهمه، 12 نیمې اوقیې 1500 روپۍ. 12 اوقیې 480 راځي، نیمه هلته تر 500 درهمه نه پورته د نبي علیه السلام خپلو لور نه ده ورکړې او د بل نه یې واده نه ده کړی. او یوه ام حبیبه رضی الله تعالی عنها چې د حبشو پاچا ته یې خط ورولېږو، بله ورځ موږ تاسې قصه وکړه چې ما ته هغه په نکاح که په 4,500 درهمه یغه روپۍ پرې کړې. نبي علیه السلام نه دي ورکړي، یغه پرې کړې په 4,500 درهم باندې ورته وکړه. اوس نو د مهر جګوالي نه حضرت عمر صاحب اعلان وکړ چې مه یې جګوئ. دلته وایي د دغه نه معلومیږي چې عمراو د وخته، علماو د وخته، دواړو طبقو ته مناسب دا ده چې خلکو ته ترغیب د ټیټوالي د مهر ورکړي. په زور نه، جایز خو ده، په کروړ هم جایز ده، ولو اتیتم احداهن قنطاره. خو دوی د خلک پوهوي، ترغیب دې ورکوي تقلیل د مهر ته. ولې؟ وایي د مصالحو په بنیاد. کوم قوم کې چې مهرونه جګېږي په یخ کې ډېر فسادونه پیدا کېږي. ځوان د واده وس نه لري، پیغله په کور ناسته ده، ودیږي نه، او ماده د شهوت په دواړو کې خدای پاک ایښې ده. نو وایي د زنا او سلسله په یخ قومونو کې ډېرېږي. مخیا د لواطت معاملې هم ځوان شهوت لري، ښځه کړی نه شي، د هلکانو سره لګیا شي. د اغوا معاملې تښتول، پلانکه یې وتښتوله، دا تښتولو ته ولې مجبوره کېږي؟ دا فسادونه دا ټول د دغه وجې نه راځي. ځکه هم نبي علیه الصلاة والسلام یې ای ځوانانو، څوک چې توان د نکاح کولو لري نو نکاح دې وکړي. دا اغض للبصر احسن للفرج ده. په دغه د ایمان حفاظت کېږي. نو ولې به زنا ته مجبوره کېږي؟ ولې به تښتولو ته مجبوره کېږي؟ نو ترغیب د تقلیل ورکړي. او دا نقصانونه موږ په سترګو باندې وینو چې قومونو کې نن سبا خو بعضې ځای کې خو لږ څه بندیزونه وشوه، خلک یې پوه شوه په مصالحو باندې، مهرونه یې لږ ټیټ کړه. یو قوم کې مهرونه تر 10 لکو پورې هلته موږ چې ورسېده. اخر دا خلک، دا پوه خلک په دغه باندې پوه شو چې دا کیسه خرابه شوه، چې څه تدبیر جوړ کړو. نو بیا یې مشوره دی کړې وه، زه یې د دعا دپاره وروغوښتم. عنوان دا و لکه د ده په دعا باندې 3 لکه روپۍ باندې فیصله وشوه. مهر چې 3 لکه کالدارې باندې وي. د هغه قوم طالبان د ما سره موجود وو. غالبا په یوه میاشت کې په دا قوم کې 18 ودونه وشوه. هر سړي په کور کې پیغلې لوندونه ناستې وې او زامن ناست و. مخکې یې وس نه و. دغه وخت کې چې پوه شو داسې نه چې بیا مهر را باندې جګ شي. په یوه میاشت کې په یوه قوم کې 18 ودونه وشوه. څومره خیر عظیم شو. ښځې هم خلاصې شوې د مشکل نه او سړي هم خلاص شو د مشکل نه. او دا علما او خلک چې لږ دا مشران د قوم دغه شي ته متوجه شي، او علما د قوم نوره کله داسې قومي بندیزونه چې راشي څوک مخالفت هم نشي کړی. نو حکام د وخت هم ترغیب وایي
ټیټوالی د مهر ته ورکوي. علما د وخت هم ترغیب ټیټوالی د مهر ته ورکوي چې هغه مفاسدو لحاظ د دغې وجې نه ډېر ترغیب پیغمبر علیه السلام تقوا ته ورکوي. ښځه که کیم د ښځې د تقوا لحاظ کوه، خور و لور چې چاته ورکوي هم د هغه د تقوا لحاظ کوه، د مال ترغیب نه ورکوي، ترغیب د تقوا ورکوي چې ښځه کیم دینداره ښځه که خور و لور ورکوي هم دینداره سړي ته یې ورکوه، نور داسې نه چې څوک ډېرې روپۍ درکوي هغه ته یې ورکوه. کوم سړی چې خپله مینځه لري د خپلې مینځه نه منافع د ملک یمین په لحاظ حاصلوی شي، خو نکاح د خپلې مینځه سره نشي کړی، ځکه نکاح کې د ښځې هم حق وي په میړه او هلته دا مملوکه د مالکه نشي جوړېدی. اوس که سړي خپله ښځې ته اراده د نکاح وه، ګورئ په دغه کې یو لوی حکمت ده چې خپله ښځه مینځې سره جماع هسې هم کړی چې نو نکاح کوي ولې، خو چې د مینځ سره جماع وکړي اولاد پیدا شي، اولاد شي ګرځي حر که غلام، خو غلام ګرځي، دا ام ولده شوه. اوس چې آزاده کړي د هغه نه بعد چې اولاد کېږي خو اولاد خو اصل ګرځي. نو دغه دپاره اوس مینځه د خوښه شوه، اراده د نکاح وکړه، نو ازادوي یې. اوس که دغه مینځې ته دا ویایي زه د ازادوم ته به د ما سره نکاح کې مهر دی، دا اعتاق ده، اعتاق دا صحیح ده که نه؟ دا نور ائمه وایي چې صحیح ده. حضرت صفیه ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها چې خیبر کې ونیول شوه، حضرت پیغمبر علیه السلام د دې سره نکاح وکړه، نو دا وی دا روایت کې چې د دې مهر د دې اعتاق وګرځوه. موږ یې چې نه په اعتاق نکاح نه صحیح کېږي. ولې اوس مې وویل چې په تعلیم نه صحیح کېږي، ځکه تعلیم هم مال نه ده، اعتاق هم مال نه ده، نکاح خو به په مال وي، دا خو اسقاط مال ده، ذمه یې فارغه شوه. او که ته وایې چې خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسره کړی، نو د دغه دوه توجیه دي. یا توجیه دا ده چې حضرت نبی علیه السلام دا مکاتبه کړه، په مکاتبه باندې روپۍ وي که نه چې مولا ته به ورکوي، بیا یې ورته بیرته نکاح ورسره وکړه چې هغه بدل د کتابت چې د ما مثلا په تا باندې 1000 روپۍ دي، هغه یې تا مهر ما سره نکاح وکړه، نو بیرته روپۍ شوې. او یا دا به محمول شي په خصوصیت پیغمبر علیه السلام، ځکه خدای پاک دته خالصتا لکه من دون المؤمنین کې اجازه کړې ده چې که یوه ښځه ځان درته هبه کوي بې مهره نکاح در سره کوي، تا ته روا ده خو بل چاته نه. د دې د خصوصیاتو نه وي چې بې مهره نکاح صحیح ده. نو اعتاق مال نه ده، تعلیم مال نه ده، په دغو باندې نکاح نه صحیح کېږي. خو که چا یاد کړه عقد صحیح ده خو مهر مثل واجبېږي، عقد صحیح ده خو تسبیه د مهر نه شو، صحیح دی چې شی ذکر کړه چې هغه مال نه ده، نو بیرته به مهر مثل واجبېږي.
یو ښځه کونډه ده لوران هم لري سړي دې کونډې سره نکاح وکړه خبر شو په لورانو چې ښې لورانې لري بیرته یې طلاقه کړه نزدېکت نه ده شوی آیا د لور سره یې نکاح کړی شي که نه د لور سره یې نکاح وکړه خبر شو چې مور یې ډېره ښه قابله ښځه ده او ترسله ځوانه ده اراده یې د هغه وشوه دا لور یې بیرته طلاقه کړه د مور سره یې نکاح کړی شي که نه نو فرق ده په طرفینو کې د لور سره چې نکاح وشي خواښ یې دستي په دا نفس عقد باندې د مور حیثیت پیدا کړي امهات نسائکم مطلق خدای پاک ویلی ده اتا د ښځې مور په تا حرامه ده اما د مور سره چې نکاح وشي چې لور یې بیرته په نکاح کوي هلته مقیده ده په آیات کې که دخول دې د مور سره کړی و بیا لور ناروا ده او که نه و شوی بیا لور سره نکاح هغه جایز ده نو د یوه طرف نه خبره مقیده ده د بل طرف نه مطلقه ده د لور سره چې نکاح وشي دستي حرمت مصاهرت ثابتېږي د خوښې سره نکاح که بیرته دستي طلاقه کیم د خوښې سره نکاح نه ده صحیح اما د مور سره چې نکاح وشوه کونډې سره بیا چې بیرته دا طلاقه کوي نو مخکې تر دې نه چې د دې په منځ کې خلوت صحیحه نه وي راغلی او طلاق یې کړي بیا د لور سره نکاح کړی شي د ښځه درې طلاقه یو سړي طلاقه کړه هلته خو قرآن عظیم شان وی چې دریم طلاق چې ورکړو ښځې ته بیا اول میړه ته بیرته رجوع نه ده صحیح حتی تنکح زوجا غیره اوس چې دا نفس نکاح وکړي د دوه میړه سره اول میړه ته بیرته بیا روا کېږي چې دا دوه میړه یې طلاق کړي که نه هلته خو ظاهره حتی تنکح زوجا غیره راغلی ده موږ یې چې نه عقد به وي جماع به هم وي خو انزال نه ده شرط جماع شرط ده انزال نه ده شرط هلته موږ معنا کوو حتی تنکح نکاح حقیقت ته په وتې کې حتی تنکح زوجا غیره چې وتې وکړي د دوم زوج سره ښځه راغله حضرت پیغمبر علیه صلات وسلام ته چې زه د پلانکي په نکاح کې وم هغه درې طلاقه راکړه بیا مې د پلانکي سره نکاح وکړه دا عبدالرحمن ابن زبیر نه ابن زبیر دغه سره مې نکاح وکړه او هغه عنین د ما سره جماع مې ما نشي کولی ده ورته ویل څه مطلب بیرته اول میړه ته رجوع غواړي او هغه ته نکاح ورسره صحیح کېږي که نه نبي علیه السلام ورته ویل نه تر څو چې دی د تا څه خوند وڅکي ته د ده څه خوند وڅکې د څکلو معنا چې وای راغله نو انزال نه ده شرط چې نفس توارید حشبې وشوه د دوه میړه د طرف نه بیا چې بیرته دا دوه میړه طلاقه کړه د عیدې نه بعد اول میړه بیرته نکاح بیا ورسره کړی شي
دا چې په مخکې باب کې مې ویلې چې سړي ښځې ته 3 طلاقه ورکړه، بیا دغه ښځه د عدې نه ووته، د بل میړه سره نکاح وکړه، بل میړه چې تر څو جما نه یې کړې اول میړه ته تر څو نه روا کېږي. اوس د اول میړه په باب کې حرمت و، د دوم میړه د نکاح نه بعد د جما نه چې طلاق کې اول ته بیرته حل راځي، نو اوس دلته عنوان د محل او محلل له وکړه. دا دوم میړه محل شو، ځکه د دې نکاح سبب د حل د اول د پاره وګرځي، اول محلل له شو. نو دغه ښځې سره چې 3 طلاق یې ورکړي، عدت تېره شي، د دغه سره چې دوم سړی نکاح کوي، بیرته بیا ور طلاقوي اول میړه ته، هغه بیرته نکاح ورسره کوي، دا عمل څنګه ده؟ دا نکاح صحیح ده نه ده صحیح ده؟ عمل څرنګه ده؟ نو ظاهره په حدیثو کې راغله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی ده په محل او په محلل له په دواړو باندې. نو د دغې وجې نه دا بعضې ائمه وی چې دا نکاح نه ده صحیح، ناروا ده، خو د نبي علیه السلام لعنت پې ویلی ده. خو موږ یې صورتونه 3 دي. یو صورت دا ده چې د اول میړه چې طلاقه کړې وه، زموږ ښځې خو په میراث دي، خپل اختیار نه دي، عده یې تېره شوه. اوس میړه یا هغه کورنۍ د دغه دپاره چې اوس بیرته خپل دغه سړي ته په نکاح شي، دغسې خو روانه ده، د تحلیل یو لیار پیدا کوي. نو یو سړي ته ووایي چې که ته د دغې ښځې سره نکاح وکړې او بیا یې بیرته طلاقه کړې، شپه ورسره تېره کړې، بیرته یې طلاقه کړې چې د اول میړه ته روا شي، په دغه شرط موږ تا ته دا درکوو، شرط پکې دي. او یا هغه دوم میړه هغه ورته راضي شي دغه خبره ته، په دغه شرط زه نکاح کوم، خو دومره روپۍ به ماته راکوئ، روپۍ هم دی تر وغواړي. یو صورت دا ده، شرط وي، شرط کې. دوم صورت دا ده چې دا دوم میړه چې نکاح ورسره کي، د اول میړه د طرف یا د خاندان د طرف نه شرط نشته په، خو د ده نیت دا ده چې اوس دغه کورنۍ زندگی د ټول عمر برباد شوه، ښځې اولادونه دي دغه خپل میړه نه، که زه نکاح ورسره وکړم او بیرته یې طلاقه کړم چې اول میړه ته روا شي، دوم صورت دا ده چې د نیت تحلیل وي، شرط نه وي. دریم صورت دا ده چې د خپل ځان په نیت یې وکړي، نه یغه شرط په یې کوي، نه د ده په نیت کې دا وي چې بیرته اول میړه ته روا شي. خو لکه کونډه سړی په نکاح کوي، مطلقاً سړی په نکاح کوي، د ځان دپاره یې وکړي. دا چې د ځان دپاره یې کوي، دا خو اتفاقي جایز ده. اگر که بیا بیرته د ده خوښه نه شوه، طلاقه کړه، اول میړه ته خو بیا روا کېږي، محل خو بیا هم ورته ویلی کېږي، خو نه شرط یې کوي نه د ده نیت وپېغه وکړي، اول یې د ځان دپاره کړه، بیا یې وخت ورسره تېر کړو، وروسته ده ته خوند ورنه کړو، طلاقه یې کړه، بیرته اوس اول میړه ته روا کېږي، خو دا نکاح اتفاقي صحیح ده. او هغه صورت چې شرط په یې ښی وي چې په دغه شرط به ته نکاح ورسره کې، بیرته به طلاق کوي چې اول میړه ته روا شي، دا لعنت چې ویلی شوی ده په دغه باندې ویلی شوی ده، خو بیا هم نکاح صحیح ده. اول میړه ته بیا هم روا کېږي، ولې نبي علیه السلام څه ورته ویلي دي؟ محل او محلل له، چې نکاح نشي صحیح، دا د دوم میړه اول ته روا کېږي. نو د دغه لعنت وایي دا معنا ده چې عقل سلیم، فطرت سلیمه، طبیعت سلیمه خاوند د دغه شي نه نفرت کوي. دا د چا غیرت مني چې د یوې شپې دپاره نکاح، بیا یې تا منکوحه شي، بیرته اول جما ورسره کړي، بیرته یې ته ور طلاقوي هغه ته. نه، طبیعت سلیمه د دغه نه نفرت کوي، ملعونیت وایي په دغه معنا باندې مراد. او هغه صورت چې د ده نیت تحلیل و، شرط مرط نه و، او د خپل ځان دپاره د دوام هم نه و، په یو صورت کې هم څوک وي چې نیت دغه و هم نکاح نه ده صحیح، خو برسیر علومات لیکي چې کیدای شي چې خدای پاک دغه سړي ته ثواب ورکړي په دغه عمل باندې. ولې د هغه ښځې د دغه سړي په منځ کې چې اول میړه یې و، کلو کلو صحبت راغلی، کله یې وایي اولاد وي، اوس دغه فراقت چې راغی، دا ښځه چې لاړه،
د اولاد نه محرومه شوه، نه د سړي زړه غواړي بله ښځه خو د اولاد دغسې تربیه نه کوي، خدمت نه کوي لکه هغه خپله ښځې چې کوي، نه یې ښځې زړه غواړي، دواړه غمجن دي. اوس نو که سړي د اصلاح په نیت باندې شفقت یې وکړو په دی باندې، وای امید ده چې خدای پاک دغه نیت باندې اجر هم ورکړي. خو نکاح ده په درې سره صورتو کې صحیح غایت ما فی الباب، چې هغه اول صورت کې کراهیت ده، لعنت په معنا دیغه ده چې طبیعت سلیمه دیغه نه نفرت کوي، د نیکو خلکو د شان سره بیخي نامناسبه ده چې داسې عمل وکړي دفعا چې رسول الله د لعنت الفاظ ویل دا سړی منفور کیږي. بیا که مولوي صاحب ده که حاجي صاحب ده په بدنامه خلک ورته ګوري دا وګوره داسې معامله یې کړې ده، نو لشان د دغو سره لایق نه ده. اما نکاح وای اول ته بیرته پسې کیږي. د مطعم مسله مو بخاري شریف کې ښه ویلې ده، دلته به لږ خبره پکې وکړو. په ابتدا کې په مکه معظمه کې د مجبوریت په خاطر موقت نکاح خلکو کړې. مثلا د یو ځای نه به مسافر راغی، دلته په ښار کې یو څو شپې به یې تېرولې، کاروبار به یې کوو، دلته به چې داسې کور نه و ځای نه و چې د خپل سامان خوندي کړي، بیا به یې د ښځې سره نکاح وکړه. خو کله به الفاظ تمتع ورته ویل، اتمتع بکی کذا بکذا، زه به په تا ګټه اخلم دومره وخت به معین کو په دومره روپیه. کله به وخت داسې ذکر کو چې زه تر څو معدوم تو ها هنه، زه چې تر څو دلته اوسېدم د تا سره به یم. کال میاشت به یې نه کړه معلوم، خو په دواړو صورتو کې توقیت و. په دغه نکاح کې مصالح د نکاح نه مرعي، نه یې د اولاد نیت وي چې د دغه ښځې نه مې اولاد وشي، نه یې د ځان د احسان نیت وي چې زه محسن شم، ځکه په واده باندې خو سړی محسن ګرځي، نه یې د احسان نیت وي، صرف شپه تېر وي د یو څو شپو دپاره. دا په مکه معظمه کې په ابتدا د اسلام کې هم وه، مخکینی رواج هم وه. خو دا آیتونه په مکه معظمه کې نازل شوي دي، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. دوه ښځو سره قرآن وی جماع جائز ده، یا خپله ښځه یا خپله مینځه، چې نه ښځه یې نه مینځئ، د دغه نه سوا په نورو فرجونو عورتونو باندې منفعت اخیستل ناجائز ده. نو مسله دا ده چې که لیواتت ده او که د نورو ښځو سره ده که متعه ده، دا ټول ذاتي حرام دي. خو بیا داسې وشوه چې په خیبر کې د یو 3 ورځو دپاره محدوده اجازه بیا وشوه. بیرته په خیبر کې بیا ممانعت ته راغی. دلته روایت کې دغه د خیبر خبره ده، بله نه ده ذکر شوې، خو لیکن د فتح د مکې معظمې نه بعد د اوتاس په واقعه کې بیا حل راغی یو 3 ورځې. بیرته چې حرمت راغی، دا حرمت ذاتي مؤبد شو. نبی علیه الصلاة والسلام ویل الی یوم القیامه نور متعه نکاح د متعې دا حرامه ده تر ورځ د قیامت پورې. 2 واري د بدلیدنو د نسخ احتمال نشته، ما انتظار دې د خبرې کوئ. مثلا مو مخکې ویلې ده امامیه چې شیعګانو کې یو ډله ده، دا قول په جواز باندې کوي. فما استمتعتم بهن فاتوهن اجورهن، په دغه الفاظو باندې دوی تمسک کوي.
متعه الفاظ راغلی، د اجرت الفاظ راغلی، مهر نه، متعه او اجرت. او اهل سنت والجماعت په اتفاق رایه وی چې دا حرامه ده، اباحت منسوخ شوی ده. دا آیات چې دغه دوه ښځو سره منافع اخیستل جایز دي، چې منکوحه ده او مولیه ده، مینځه ده، مملوکه ده، دغه نه بغیر نور ناروا دي. هلته د استمتاع نه ګټه اخیستل د نکاح په صورت مراد دي، د اجر نه مهر مراد ده. ولی آیات سیاق و سباق ته چې وګوره خبره په نکاح کې ده، په متعو کې نه ده. واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم، مخکې دا ناروا دا ناروا، حرمت علیکم امهاتکم، محارم ذکر دي. بیا د هغه نه بعد چې دغه نه سوا دي نورې درته روا دي، بیا نو چې روا دي فمستمتعتم بهن ان تبتغوا باموالکم قید ده. خو چې یوارې د ګټه په واخیسته، خلوت صحیحه دې ورسره وکړه، بیا به مهر مکمل ورکوي. مهر ته اجرت ویل کېږي. لکه هغه حدیث مبارک، څوک چې د چا د مینځ سره نکاح کوي، دا نکاح په شرط اجازې د مولا باندې ده، خو چې د مولا په اجازه نکاح وکړه، بیا د اجرت ورکي. تعبیر الته د مهر نه په اجرت شوی ده. نو نکاح د متعې دا حرامه ده او حرمت مؤبد ده تر قیامت پورې. هلته هغه د نسخ صورتونه راغلي دي چې جایز و په ابتدا د اسلام کې، تر وخته پورې جواز راغلی، نور متعه ناجایز ده. خو متعه دا یاد لرئ چې الفاظ د تمتع نه دي شرط، خبر په توقید کې ده. که د نکاح الفاظ ویایم، خو چې خبره مقیده شوه چې نکاح به وکړو د یوه کال، متعه ورته ویل کېږي. التمتع ټکی نه ده شرط، توقید کې خبره ده. که بیا توقید ډېر وخت وکړم، 20 کاله، که 30 کاله یاد کړم، که 100 کاله یاد کړم، چې انسان مریم کې، خو چې وخت یاد کو نکاح موقته شوه. موقت نکاح چې ده هغه ناجایزه ده. موقت نکاح د حکم د متعې کې ده. او مخکې متعې چې جایز وي، هغه و نکاح، خو دوام نه و پکې مطلوب، نور اذن د ولی مو پکې، شاهدان مو پکې، مهر او روپۍ هم وي پکې، صرف د منافع او مصالح لحاظ نه و پکې چې اولاد زیږولو او یا عفت و احسان و. دا موجوده چې دوی کومې متعې کوي، دا خو محض زنا دي. د بل په نکاح کې منکوحه یې د متعې ورسره کوي. او مخکې نکاح چې متعه به کړم د ښځې سره، کونډه به وه که پیغله به وه، خو احتمال خو د دې لري چې بل چا سره تعلق ساتلی، استبرا به هم کړه، یو حیضه پورې به جماع هم نه ورسره کړه، د هغه نه بعد به بیا جماع ورسره کړه. نه دلته اوس استبرا شته، نه ښه شته، ماښام وځي بازار ته، چې مې کړه متعه مې کړه، روپۍ راوړي تجارت ته چې وګرځئ